د قرآن کریم د ترجمې 131 درس د النساء سورت او 83 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا او کله چې جاء راشي هم دوی ته یعنی منافقانو او ناقص مسلمانانو ته امرون یو خبر من الامن د امن یعنی د مجاهدینو د فتح او یا الخوف د ویری یا د شکست. اذاعوا به دوی هغه خوروي پرته د دې چې تحقیق وکي چې دا خبره دروغ ده که رښتیا او د مسلمانانو پکې خیر دی که شر. ټول خلک خبري چې د امیر د اجازې نه پرته د داسې خبرونو خورول او د خلکو خبرول اکثره د مسلمانانو د پاره ډیر خطرناک وي. ولو او کچیرته ردوه دوی رسولی راجع کولی دا خبرونه الی الرسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته و الی اولی الامر او حاکمانو ته منهم د دوی لعلمه خامخا به پوه شوي وی په دې خبرونو الذین هغه خلک یستنبطونه چې هغوی تحقیق کوي په دې خبرونو کې منهم د دوی نه یعنی هغوی لټه کوي چې آیا دا خبر رښتیا دی او که دروغ او نشر او خورول به په خلکو کې د مسلمانانو په ګټه وي او که په تاوان. ولولا او که نه وی فضل الله د الله تعالی علیکم په تاسو باندې ورحمته او رحمت د هغه جل جلاله یعنی که په تاسو د الله تعالی فضل او رحمت نه وی لتبعتم خامخا به تاسو پیروي کړې وه الشیطان د شیطان الا قلیلا مگر ډیرو لږو خلکو به د شیطان پیروي نه وه کړې. او فرمایي فقاتل نو ته جنگ کوه ای محمد صلی الله علیه وسلم فی سبیلی په لار کې الله د الله تعالی لا تکلفو ته نه مکلف کیږي یعنی په تا باندې ذمواري نه در اچول کیږي یا ته مسئول نه یې د منافقانو د پاره چې حتما به هغوی جهاد ته بیایي الا مگر نفسکه ته د خپل ځان مسئول یې چې د الله په لار کې جهاد کوه. وحرض او تشویق کوه او ترغیب ورکوه المؤمنین مؤمنانو ته یعنی د الله په لار کې د جنگ کولو
ترغیب ورکوه. عسى الله ضرب الله تعالی ان یکف کمزور او مات کی بأس قوت او زور الذین د آغو خلقو کفرو چې کافران دي. لکه چې د دې مبارک آیات نزول نه وروسته همداسې وشول چې په نږدې وخت کې مکه فتح شوه او د روم او ایران امپراتورۍ د مسلمانانو په لاس ټوټې ټوټې شوې. والله او الله تعالی اشد ډیر زیات دی بأسن زور د الله تعالی و اشد او ډیر سخت دی تنکیلا عذاب د الله تعالی. او فرمای من څوک یشفع چې هغه شفاعت کوي شفاعتا حسنتا نیک شفاعت یکن ویبا له هغه شفاعت کوونکي ته نصیب برخه د ثواب منها د هغه یعنی د هغه نیک شفاعت ثواب به ورته رسیږي. ومن او څوک یشفع چې هغه شفاعت کوي شفاعتا سیئتا بد سفارش یکن ویبا له هغه سفارش کوونکي ته کفلون برخه د ګناه منها د هغه بد سفارش وکانا او دی الله تعالی علی کل شیء په هر شي باندې مقیتا قدرت لرونکی. او فرمای و اذا او کله چې حییتم دعا وشي تاسو ته بتحیة په سلام سره فحیو نو تاسو هم دعا وکړئ باحسن بهتره دعا منها د هغې دعا څخه چې تاسو ته کړې ده. یعنی که څوک درته ووایي چې السلام علیکم نو ته ورته ووایه وعلیکم السلام ورحمة الله. او که څوک درته ووایي چې السلام علیکم ورحمة الله نو ته ورته په جواب کې ووایه چې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. او یا ردوها وروګرځوئ اماغه د هغه د سلام الفاظ د هغه پشان. مثلا که څوک در باندې سلام واچي چې السلام علیکم نو تاسو ورته هم ووایئ چې وعلیکم السلام. یعنی که زیاتوالی نه کوئ نو لږ تر لږه د هغه خپل الفاظ خو بیرته وروګرځوئ. ان الله بشک الله تعالی کان دی علی کل شیء په هر شي باندې حسیبا حساب کوونکی. او فرمای الله تعالی لا نشتا اله لایق د عبادت معبود الا مگر هو
هغه جل جلاله لایق د عبادت دی. لیجمعنکم خامخا به هغه جل جلاله را جمع کی تاسو الی یوم ورستا القیامت د قیامت لا چې نشته ریبه هیڅ شک فیه په دې ورځ کې حتما راتلونکې ده. ومن او څوک اصدقو ډېر رښتینی دی من الله د الله تعالی نه حدیثه په خبره کې هیڅ څوک نه دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.